زه نو نور صبر نه لرم، نشم خصم نه حدید مباسه تر څه وخت مې راغونډه باسم؟ دا خلک کلی څه دی، وایي؟ خلک دې هر څه وایي، تر کله نو؟ چوپتیا د چوپتیا ماتو خپرونې درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ او سلامت اوسئ. ګرانو اوریدونکو، تاسو پوهیږئ چې بچه‌بازي یو شومه او بده پدیده د قانون خلاف او د اسلام سپیڅلي دین له نظره یو حرام او ناروا عمل دی. چوپتیا ماتو خپرونه په دې موخه آماده او خپریږي ترڅو ټولو هیوادوالو ته د بچه‌بازي ضد اړین معلومات ورکړي او خلک دې ته وهڅوي چې پر ضد مبارزه وکړي ترڅو دا تشویق رامنځته شي چې د دغه بد عمل په وړاندې غږ اوچت کړي. د دې خپرونې داسې موضوعاتو ته ځانګړي شوي دي چې پلرونه او میندې خپل اولادونه د بچه‌بازۍ له سیوري خوندي او په غوره توګه د هغوی روزنې ته پاملرنه وکړي. د دیني عالمانو، قانونپوهانو، ټولنپوهانو، ښوونیزو او روزنیزو کارپوهانو نه به هم په خپرونه کې اورو چې څنګه کولی شو خپل ماشومان نوي ځوانان د بچه‌بازۍ له دغه بد عمل لرې او خوندي وساتو. خو پوښتنه دا ده چې ماشومان او ځوانان څنګه په دغه لومه کې راګیر کیږي، ولې دې لارې ته رابلل کیږي او د خلاصون چاره یې څه ده؟ د دغې ځوابونو پیدا کولو لپاره په مهربانۍ سره د چوپتیا ماتو خپرونې سره اوسئ. ګرانو اوریدونکو، د دې اونۍ په خپرونه کې به د قرباني شوي ماشومانو کورنۍ هڅول د عدالت غوښتنې په اړه بحث او خبرې اترې لرو. د چوپتیا ماته کړو خپرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. بیا هم راځو د خپرونه کې د تبصرې برخې ته. په نننۍ خپرونه کې په استودیو کې را سره محمد عارف شریفی صاحب په خپرونه کې را سره دی. تاسو ته سلام وایم شریفی صاحب، ستړي مشي. تشکر، سلامت اوسئ. زم خپل مینوالو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. ډیره زیاته مننه شریفی صاحب چې راغلی خپرونې ته. راځو د خپرونې د موضوع په ارتباط چې عدالت غوښتلو ته د قرباني میندې او پلرونو تشویق کول دي. په دې باندې که بحث شروع کړو چې ولې د قربانیانو ځینې کورنۍ د عدالت غوښتلو لپاره هیڅ کار نه کوي او د غږ پورته کولو نه ولې ویره لري. ځینې کورنۍ موږ وینو چې د خپل نوم بدۍ یا د بې عزتۍ او یا د تیری کوونکو لخوا د تهدید له امله غلي دي، خپل غږ نه وباسي، چوپ دي. ښاغلی اکبري صاحب، که چېرته مور و پلار په دې کې سکوت اختیار کی او عدالت خواهی ونه کی، کشفي ارګانو ته اطلاع ورنه کی، نو دلته یعنی حاکمیت د قانون متضرر کیږي، دیکتاتوري د قانون له بینه ځي. د دې په خاطر چې دوی وایي چې موږ په ساحه کې، په کلی کې، په بانډه کې، په ولسوالۍ کې موږ ونه شرمېږو. دوی عدلي ارګانو نه خودداري کوي. نه، دوی د خودداري نه کوي. دا پیښه قانون موجود ده. دا قانون د دوی د حق، د حقوقو، د حیثیت، د ناموس، د عزت مدافع ده. بنا ان دوی د عدالت خواهی لپاره په وخت و زمان باندې کشفي ارګانو ته، عدلي ارګانو ته دوی مراجعه وکړي ترڅو خپل د متضرر شوي زوی چې متضرر شوی چې په اخلاقي لحاظ هغه ته ضرر رسېدلی ده، یا د حیثیت وکړي، فاعل د قضیې په جزا د عمل ورسیږي، یو عادلانه محکمه دایره شي او د قانون حاکمیت پر ځای شي. ډیره مننه. بیا هم راځو په دې ارتباط کې چې تاسو معلومات ورکړئ چې هغه پلرونه او میندې چې ماشومان د بچه‌بازۍ قرباني شوي دي د عدالت غوښتلو لپاره باید څه وکړي. ځینې داسې کسان دي چې هیڅ نه پوهیږي حتی د خپل قرباني زوی سره څه وکړي، یا مثلا څنګه د ځان لپاره عدالت غوښتنه وکړي یا خپل حق وغواړي. ښاغلی اکبري صاحب، اول قدم کې دا ماشوم چې متضرر شوی ده دا باید اول په ډېر یو مسون ځای کې یو ارواپوه ته چې دی په بعضي رواني امراض وختنه شي، هلته به مراجعه وکړي. د ټول دغه روان باید محاسبه کی، دا روان سره درست عمل وکړي، ژړا یې، چیغې، ترس یې، هراس یې، دا ټول دې ته باید توجه وکړي. بله دې څخه مور و پلار یې که چېرته سواد لري ټول ته قضایي ارګانونه، کشفي ارګانونه معلوم دي. که چېرته معلوم نه وي، د یو باسواده سړي څخه باید پوښتنه وکړي چې زه چېرته د خپل عرض لپاره لاړه شم، کومې ادارې ته ودرېږم، څنګه عریضه ولیکم، د مدني بودی چې ده، جزایي بودی چې ده. بیا موږ په ټولنه کې یو څوک لرو چې بې بضاعته وکیلان د مدافع دي، د بې بضاعته خلکو لپاره کار کوي. هغه اداره باید پیدا کړي، یعنی انجمن وکلای مدافع په نام یو اداره ده چې هغه پیسې نه اخلي. دغه د وکیلانو له طریقه دوی باید د خپل حق او حقوق
طلبګار شي. د دې په خاطر چې ماشوم تر څو پورې دوی ته تسکین شي فاعل د قضیه چې په جزا د عمل ورسیږي، نو دغه اصل په بنا باندې دوی باید په دغه مورد کې بې تفاوته پاتې نشي. حل ځلې باید وکړي، تجسس باید وکړي، پوښتنه باید وکړي چې موږ دغسې زورور شوي یو، داسې کړول شوي یو، داسې تهدید شوي یو، داسې بدنام شوي یو. نو موږ اوس د خپل حیثیت د ابرو د عزت پیدا کېدو غواړو چې هغه د محکمې په چوکاټ کې فاعل د قضیې په جزا د عمل ورسیږي. شریفي صاحب، مونږه که چېرته مثلا داسې یو څوک وینو په ټولنه کې چې اولادونه یې تر جنسي تیري لاندې یا مثلا د بچه‌بازۍ قرباني شوي دي، څنګه هغوی ته قناعت ورکړو تر څو یې دې ته تشویق کړو چې عدالت غوښتلو لپاره غږ پورته کړي؟ ښاغلی اکبري صاحب، څنګه چې انساني کرامت دلته ورسره انساني قوت، بشري فطرت ته، روحانیت ته، عقل ده، موږ د عقل په ذریعه موږ وایو چې عفت شته وایي، عفت شته وایي، دا عزت، دا د انسان قیمت، دا د انسان حرمت ده. یو څوک چې د چا لخوا بې عزته کېږي، بې حرمته کېږي او دی په دې نه پوهېږي، د دې نه معلومېږي چې دا به لیونی، نو بنان چې د سالم عقل خاوند وي او د باندې تیری وشي، د باندې ظلم شوی وي، دی پې تهدید شوی وي، دی پې توهین شوی وي، دی پې تحقیر شوی وي، د حق حقوق په ښولن شي، بنان دی موږ دې ته تشویق کوو چې ته په دې ټولنه کې حق لري، ته په دې ټولنه کې عزت لري، ته د افغانستان د 32 میلیونه نفوسو څخه یو اتباع یې، د تا حق حقوق په قانون کې په 22مه ماده کې ټول حفظ شوي دي، تا سره هیڅوک څه نشي کولی. قانون په ټولنه کې د تا د حق او د حقوق مدافع ده چې دغه یعنی دته موږ قانوني پوهاوی ورکو، د نافذ شوي قوانین نه باید خبر کو، دا باید پوه کو چې کشفي ارګانونه د دغه په خطر نستی، څارندوال د دغه موضوع د قضیې د تحقیق په خطر نسته، قاضي د دغه موضوع د تحقیق د حکم د صادرولو په خاطر چې څو د تا مدعي په جزا د عمل ورسي. دغه دوی چې دغه کشفي قضایي عدلي ارګانو څخه خبر نه دي، نو منګ باید آگاه کو، خبرې کو چې دی په دې قادر شي چې والله په ټولنه کې داسې ادارې هم شته او داسې قانون هم شته چې د ما د حق او د حقوق مدافع ده او عدالت ته رسیږي، عدالت ته رسیدګي وکړي. د ټولنې خلک، پولیس او امنیتي ځواکونه څه ډول بچه‌بازان وپېژني او څنګه یې تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي؟ ښاغلی اکبري صاحب، څنګه چې موږ په کشفي له نوم نه شروع ده چې کشف شته وایي، کشف د یو قضیې لوڅول، د یو قضیې اشکارول، د یو قضیې روښانه کول. په دې کې موږ په کشفي کې څو مرحلې موږ لرو. یو مرحله داسې ده چې خپله مخکې د جرم د واقعي څخه، یعنې چې کله جرم کېږي موږ دا باید واقعي کړو. یو دا ده چې کشفي کله چې جرم وشو موږ بیا دا باید فاعل تذکیر کړو. دلته کشفي ارګانونه کولی شي چې خبررسان، همکار، اګنټ، اعتمادي دا خلک په ساحه کې استخدام کی تر څو د بچه‌بازانو ټولې ځالې ورته ښکاره اشکار او معلوم شي، او بل د قوم سپینګیري ملکان، مولا، سید دوته باید تمام کلی داسې معلومي، ساحه داسې معلومي لکه د لاس پنجه. بنان کله چې هغوی په هغه خپل قومي زور باندې دغه له بینه نشي وړی، بیا کشفي ارګانو ته اطلاع ورکړي او هغو سره کومک وکړي چې دغه د موږ په فسق و فجور هلته په دغه ټولنه کې جوړ کړی د کلي کې، بنان دا له دغه ځایه وشړئ، نابود یې کړئ، ګرفتار یې کړئ. نو د دې اتباعو وظیفه ده او د پولیسو وظیفه ده. تاسو نه ډیره مننه چې راغلی خپرونې ته او موږ ته مو وخت راکړ. ډیره مننه تاسو. کور ودان. مایندو او پلرونو ته سپارښتنه. ګرانو مایندو او پلرونو، ټول پوهیږو چې بچه‌بازي د خلکو په وړاندې یو بد او د شرم کار دی چې په قربانیانو او کورنۍ رواني او ټولنیزې پایلې پر ځای پاتې کیږي، لکه د قربانیانو او کورنیو سره د نورو کسانو د اړیکو پریکون، د ټولنې لخوا د هغوی ردېدل، په ټولنیزه انزوا کې پاتې کېدل، په خپل نفس باور د لاسه ورکول، د اضطراب، مایوسۍ او ناامیدۍ رامنځته کېدل، همدارنګه بچه‌بازي د کورنیو په منځ کې د ویرې، دښمنۍ او انتقام اخیستلو حس پیدا کوي. ګرانو میندو او پلرونو، د دغه بدې ټولنیزې پدیدې د مخنیوي لپاره باید چوپ پاتې نشو او ټول د هغه په وړاندې مبارزه وکړو او د عدالت غوښتلو لپاره خپل غږ اوچت کړو، ترڅو د بچه‌بازۍ مجرمین وپېژندل شي او د خپلو کړنو په جزا ورسیږي.
د چوپتیا ماتو خپرونې مینوالو، لکه څنګه مو چې واوریدل، زموږ د دې اونۍ خپرونه د قرباني شوي ماشومانو کورنۍ هڅول د عدالت غوښتنې په اړه وه. د دې اونۍ په خپرونه کې مو له ملتیا نړۍ مننه کوو. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.